درنو دوستانو سلامونه پخلنځي ته ښه راغلاست. نن پخلنځي کې د ما پلان ده چې زه تاسو ته چپلی کباب پوښ کړم. نو د چپلی کباب په کیسه کې ما په ګوګل کې وکتل چې داسې خاص معلومات مې نه کړل ترلاسه. چې ما چپلی کباب ولیکل ټول ایراني کبابونه راغلل. نو د موږ پښتانه لیکوالانو ته د خدای انصاف ورکړي څوک چې سایټونه معلومات هغه د پښتنو په خوړو په کیسه کې ورکړي ډېر به ښه نو سړی پوه شي که نه. نو په چپلی کباب له کومه یعنې اصلي منبع چې ده د پښتونخوا د خوا ده. نو له پښتونخوا نه شروع عین تر آمو پورې ټوله ګرد افغانستان کې چپلی کباب پخول کېږي، خوړل کېږي او خو لږ څه په مختلفو طریقو د هر جي لږ څه ځان ته البته ما نن په ګوګل کې چې مې ولیکل چپلی کباب یو چپلی کباب راغی اجمل پېښوری کباب اجمل پېښوری تخلص پېښوری خو په مزار کې چپلی کباب پخوو ډېر زیات خوندوره معلومېدو. دا د یو اعلان مې ورته تېر کړ. نو زه ما تاسو ته وویل چې زه چپلی کباب شروع کومه له پښتونخوا نه او دا چپلی کباب خو باید ورسره ډوډۍ نو که نه بې ډوډۍ خو نه خوړل کېږي. نو د دې لپاره یې ما پلان ده چې زه نن تاسو ته دا ویډیو اوږده به وي له چپلی کباب سره به ورسره څنګه زه تاسو ته ښه کښلې ازبکي هغه ګردې ډوډۍ پخې کړم. نو راتې به دیګی به هم د پېښوري او ډوډۍ به هم له خیره سره د قطغن د خوا نو ډېر سخت خوند به وکړي. دوستانو د ډوډۍ لپاره ما راخیستې دي په دې لوښي کې په دې کاسګۍ کې 1 کیلو هم اوړه راخیستې دي. یو مې له د 1 کیلو اوړو نه ما دلته په دې غټې چمچې 3 چمچې مې هم اوړه بیل کړي دي د هغه لپاره د ډوډۍ په سر باندې یو بڼ ورکوم. هغه دوکانداران نانبایان یې ورکوي او ډوډۍ د جلا کېدا لپاره کم فکر وي. او د دې 1 کیلو اوړو لپاره پکار دي 2 ګیلاسه تړمې اوبه په دې جګ کې 2 ګیلاسه کېږي او نیم ګیلاس اوبه مې هم دلته تړمې نورې راخیستې دي چې دا هم پکار دي د خمیرې لپاره. خمیره مې ورته راخیستې ده دوستانو. دلته تاسې وینئ ګورئ ښه ډېره خمیره ده. نو دا خمیره چې ده ما 40 ګرامه راخیستې ده. د دې لپاره چې دغه ازبکي ډوډۍ نه ده دا باید داسې ښه ډېره وپړسېږي که نه. نو په دې پاکټ باندې ما ورته راخیستې دي چې دا یو پاکټ څه ما وکته 15 ګرامه ده. نو ما ورته راخیستې دي د 3 پاکټو نه مې 15 ګرامه کم کړي دي یعنې 3 پاکټه هم ورته پکار دي دا خمیره. اوس به زه په سر کې اول څه ده خمیره باید یو کم له کمه 10 دقیقې زه پرېږدومه په دې تړمو اوبو کې چې دا خمیره چې ده هغسې لږ څه ورسېږي که نه. پس له هغه به بیا نو هغه جوړ کړو اوړه به بیا لانده کړم او دا اوس به راسو اوړو ته. لیدونکو اوړو ته یې څه ده بعضې خلک څه ده بوره هم ورچوي. د ما په نظر ضرور نه ده بیا هم تاسو خپله خوښه. نو زه د اوړو لپاره چې ده دومره اندازه اوړو لپاره چې ده دغه 1 ډکه قاشوقه چې د چای خوړلو 2 قاشوقې کېږي دا ورته بس ده. دا هم مالګه په همدې ډوډۍ خوړلو په قاشوقې باندې اوړو لپاره پکار دي 3 غټې قاشوقې هم د زیتون غوړي. که مایع غوړي هم ورچوئ هغه تاسو خپله خوښه خو ما زیتون غوړي خوښ دي. لیدونکو اوس نو د خمیر مایع وخت پوره سو چې ما یې یو 15 دقیقې همدغسې پرېږدم. اوس به خمیر مایع په دې اوړو کې واچوم او دا اوبه هم تړمې ورته پکار دي. لیدونکو زه 1 کیلو لپاره چې اوړه لندومه 2 ګیلاسه اوبه ورچوم. خو نن ما وویل چې لږ څه اوړه مې تېر نه بیل کړي دي 3 ډکه قاشوقې. نو وګورمه چې اوبه به دا ډېرېږي خو به نه کله کېدای شي کمې شي. نو
څومره ورته پکار ده. اوس به پټ کمه یو نیم ساعت په تیر سي پس لږه به بیا زغالې ځینې جوړ کړم. د ما یو نظر داسې دغه قطغني ډوډۍ څه ووایم د قندوزي ډوډۍ دا هغه ده چې څومره په دې خمیرې وخت ډېر تیر سي په وړو دا ډېر زیات شی بیا راځي پړسیږي ښه ډېرې. او که په یو ګرم ځای کې کنې دا پخلنځی ګرم ده هیڅ مشکل نشته. دوستانو د چپلی کباب لپاره څه شی پکار دی دلته ما راخیستي دي تاسې وینئ نیمه کیلو هم د پسه د غوښې کوفته ده چې د پسه غوښې کوفته په دې شي چپلی کباب ته چې لږ څه غوړه وي او په دې چمچې باندې د چای خوړلو ما ډکه چمچه میده کړې وږه او ډکه چمچه هم میده کړې زنجفیل تازه البته که تاسې وچه مرچوي هغه هم مشکل نشته دا مې ورته راخیستي دي. 2 دانې مې پیاز راخیستي 2 مې رومیان راخیستي دي یو مې د سور مرچ تازه راخیستي او 2 مې هم شنه تازه مرچ ورته راخیستي 2 قاشقې څه ده په دې قاشقې باندې وړه ورته پکار دي دا د ډوډۍ وړه او مالګه مې هېره نشي. ښه زه به اول په سر کې تاسې به ووینئ چې دا پیاز به زه که داسې ماشین لرئ خو ښه ترشه او که ماشین نه لرئ پیاز یې باید ښه ډېر میده کړئ. دلته که تاسې وینئ دا پیاز وګورئ ما بیخي ډېر میده کړي هم نه دي که نه چې بیخي حل سي اقرقم هم نه دي خو میده کړي مې دي. دا پیاز چې ده دې لپاره مې داسې وکړل چې زه دا پیاز شو باید ونشتېزم اوبه یې باید لرې سي او تنها پیاز یې باید په کوفتې کې واچوم. ښه اوس به راسو د مسالې برخې ته. د چپلی کباب خو طبعا ډېر زیات تریخ یې کم خوړلی دی. چپلی کباب چې ده ورته پکار چې دي علاوه له هغه سره او شنه مرچ چې ما راواخیستل هغه هم دواړه ښه ترخه هغه نه علاوه چې ده ورته پکار دی دوستانو دلته ما ورته راخیستي دي دا سره مرچ دي میده سوي سره مرچ بیخي پوډر نه دی لږ څه داسې غټه غوندې او دا هم وچه دڼیا چې ورته میده کړې مې ده او دا هم اناردانه چې ده غټه مې نه درلوده پوډر مې پیدا کړل او دا هم دوستانو تاسې وینئ میده کړې هغه ده ډېره میده نه ده داسې جوکوبه کړې مې ده وچه دڼیا ورسره زیره تور مرچ تور لاچي ورسره څه ده لونګ دا شیان مې سره ګډ کړل لږ څه مې داسې په اوپلۍ کې ډېر زیات پوډري مې میده نه کړل او یوه دانه هم هګۍ ما راخیستې ده او به ګورم که چیرې ضرورت و بله هګۍ به هم ورته راواخلم. اوس به زه دا پیاز چې ده چې د دې پیازو اوبه چې ده ټوله ووځي پیاز به نو زه ښه چنګال کړم. ښه لیدونکو اوس به راسو د دې ترکاري میده کېدا ته. اول به زه د دې دڼیا نه شروع کړم. دا باید له ماشینه خو یې باسو بیخي نه تاسو ولیدو چې ماشینه کې صرف ما پیاز وویستل او پیاز هم که څوک داسې ماشین نه لري کولی شئ په لاس یې ښه میده کړئ او بیا یې اوبه وباسئ. ګورئ دوستانو څومره ډېره مې میده کړه دا یې پسې میده کومه. په دې شکل سره به دا ټوله سره یو ځای کوو.
مواد خو تاسو ولیدل دا د ټوله مواد په دې شکل سو اوس به دا مواد څه د ټوله زه په دې کاسه کې واچوم مالګه تاسو خپل خوښه خو زه دومره ورچوم یعنی دا یو د چای خوړلو چمچه او دغه مساله چې ما تاسو ته ویل دا به لږ وروسته ورچوم او سره مرچ او دا هم اناردانه او دا هم وچه دنیا بلشته نورم ډېره راچوم ښه دا شیانې چې دي دا مالګه او دا مساله ډېروالی کموالی دوستانو تاسو خپله خوښه ده خو یوه خبره وکړمه چې چپلی کباب ښه ډېر تریخ د چا خبره چې داسې تریخې چې خولې په سړي ماتې شي دې نه علاوه دوستانو زه دې چپلی کباب ته په دې قاشقې 2 قاشقې وړه ما 3 ویلې ول یاره زه خو وایم 2 بس ده پیاز او اوبه مې ټوله وایستلې نو که چیرې پیاز او اوبه ډېرې تاسو ډېرې نه شئ ایستلی نو بیا یې ور واچوئ زما په نظر 2 قاشقې کفایت کوي او دا هم یوه هګۍ ما ورسره اخیستې ده نو دوستانو دا به اوس سره ټوله مکس کړم او دا کورکمن څنګه د ما نه هېر دي دا خو بیخي یو جالبه خبره ده کورکمن د ما اشپزخانه د خدای به کورکمن ونه کړي نو د دې لپاره به هغه ورته ګورم نه څومره ورچومه کورکمن مې تاسو خپله خوښه خو یوه ډکه قاشقه د چای خوړلو ورته بس ده زما په نظر ښه دا به اوس ښه سره داسې چنګالوو اوس به قرار کېږدمه یو ساعت دی قرار داسې پوښلې پراته وي پس له یوه ساعته به بیا جوړ کړم لیدونکو اوړه اوس ښه خمیره شوي دي 1 ساعت پې تېر سو اوس به زه د دې وړو نه دوستانو زغالې جوړې کړم او زغالې هم باید کم له کمه نیم ساعت پرېږدم ښه پړسېدلي دي که دینې لږ کوچنی غواړئ هم دا زغالې نه تاسې 4 هم جوړولی شئ لیدونکو خو زه دا 2 جوړوم ښه اوس به بیا کوښلې پټ کړو نیم ساعت په مخه دوستانو زغالو دا د وخت پوره سو وغوړېدلې او دلته مې هم له هغه اوړو نه څه ده چې ما یو څه جلا کړي او لږ بڼ مې ورته جوړ کړو او په دې پیالې کې هم تاسې وینئ تورې دانې دي سیادانه چې ورته وایي د ډوډۍ په سر پرېږدي بعضو خلکو البته نه خوښېږي خو موږ خوښېږي او دا هم لږ غوړې دي نو اوس به زه دا ډوډۍ چې ده دلته مې د کاغذ جوړ کړی ده په دې کې جوړومه دا د داش کاغذ ده چې سوځینه کیک قالب کېږي او زغاله به اوس راواخلم دا ده په دې شکل او دغلته مې دا ګل خو به لږ وروسته هم ورکړم خو یوارې به ګورئ دوستانو له دې جیبې داسې د بهر لخوا داسې کوو پام هم ده په دې شکل سره که دغه رقم بیا شي د سره یې داسې کوئ ما سره همدا و ښه دوستان اول به په دې بڼ باندې به دغسې د نانبایانو باندې داسې کول په دې رقم بیا دوستانو دغه ګوته مې وینئ دا ګوته به چې ده دلته داسې په غوړو کې وهمه او بیا یې په تورو دانو کې وهمه بیا به دغلته داسې ږدم په دې شکل سره بیا لاس په غوړو کې بیا په تورو دانو کې داسې به ګلان پکې ورته جوړ کړم اوس یې همدې رقم سره په قالب کې کېږدم
لیدونکو دا د ډوډۍ پخه سوله، تاسو ورته وګورئ څومره کښلې ښایسته غوړه ډوډۍ راغله. ما یو وارې پرون یو ویډیو پورته کړې وله او په هغه کې مې د ډوډۍ هغه وخت نه و ښولی، نو د هغه په خاطر نن ما ویل چې راځه بیا ډوډۍ پخه کړم. نو د دې ډوډۍ چې ده یو وارې بیا هم وایم تاسو ته چې په اول مې داشت 10 دقیقې مخکې له دې چې مې زغالې جوړولې په 2.5 مې بند کړو او بیا وروسته له هغه نه چې داسې ډوډۍ مې پکې ژړولې بیا مې په 200 باندې درجه کړله، یعنې دا ښه باید ګرم وي مخکې له دې چې ډوډۍ پکې ږدو او تقریبا په شلو دقیقو کې مې جلا جلا یوه پخه کړه، دواړه مې سر په سر ونه کېښودلې. دوستانو دلته مې غوړي کېښودل چې ګرم سي د کباب لپاره سره سي، او دا هم چپلی کباب مواد چې دا د مخکې مې تقریبا 1 ساعت مې پې تېر کړه او دې پیالې کې مې لږ څه اوبه راخیستې دي او دا هم هغه یو څه باقي مانده وچه دڼیا او دا شان چې زیره، وچه دڼیا، لونګ او تور لاچي دغه دي. دلته هغه وچه مساله چې ده هغه زه دلته لاس لږ څه په غوړو باندې وهمه او بیا یې په دې مسالې باندې وهمه داسې د برسېره پورې، دا هغه کباب پې ښایسته معلومیږي. اوس یې پورې لږ څه ټیټ کړم په دې شکل سره. په دې شکل سره لو د لسمه خلاصه طبیعي وي باید چپلی کباب دغسې لږ څه نری وي. اوس هم زه کوشش کوم هغه ډبل سو بیا باید په دغسې شکل سره جوړ شي، داسې نری وي. دوستانو دا هم د ما د نن ورځې پخلی چې ما تاسو ته وړاندې کړو، لکه څنګه چې مې وویل چې زه نن غواړم تاسو ته د لر او بر خواړه سره یو ځای کړم. نو د لر او بر خواړه نه د ما منظور دا و، له عامونه مې شروع کړله ازبکي مړۍ چې دا د قندوز خوا کې د ازبکانو او ترکمنانو مخصوصه ډوډۍ، فکر کوم ترکمنان یې پخوي، البته بیا هم مطمئنه نه یم، خو د ازبکانو دا ډوډۍ ده. البته ما اورېدلې ول یو وخت په کور کې ډېره یو جالبه قصه ده د ازبکانو د ډوډۍ، وایي ازبکان و ترکمنان خو د قالینې به اوبدلې که نه، نو وایي دوی به څه کار کول، د ښځو به وایي د 2 هفتو 3 هفتو ډوډۍ به یې وایي حتی د میاشتې ډوډۍ به یې وایي سره پخې کړلې، یو وارې به یې سره اشر وکړو، ښه ډېرې ډوډۍ به یې پخې کړلې، بیا به نو بالغه دوی چې ده خپلو د قالین اوبدلو لپاره خوڅې وې، دا ډوډۍ به یې نو بیا کېښودلې، بیا به نو د چا خبره په 2 هفتو کې خوړې. نو دا هم د ازبکانو ډوډۍ او دا هم د پېښور خوندور چپلی کباب. نو خدای دې د ښه ورځې ارمانونه د موږ تاسو ټولو افغانانو پوره کړي چې سوله سي، ارامي سي او د موږ لر او بر افغانان ټوله سره په یو دسترخوان کښېنو او سره یو ځای سو.